السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، هیله لرم چې تاسې به جوړ روغ او د صحت جامې به مو پر تن وي. زه زاهد خان یم. تاسې ته په نننۍ ویډیو کې د یوټوب چینل د سبسکرایبر د پټولو طریقه ښیم. ملګرو، که چیرې تاسو زموږ آنلاین پښتو استاد چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټې نښان هم ووهئ، تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات تر تاسو پورې ژر در ورسیږي. ملګرو، د یوټوب چینل د سبسکرایبر د پټولو لپاره لومړی باید تاسې یوټوب خلاص کړئ. کله چې تاسو یوټوب خلاص کړئ نو بیا پر دې نشان باندې کلیک وکړئ. وروسته بیا په دې لیست کې یوټوب سټوډیو باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو یوټوب سټوډیو خلاصه کړه نو لاندې کریټر سټوډیو کلاسیک باندې به کلیک وکړئ. وروسته پر دې ځای باندې نشان ولګوئ او لاندې پر سبمیټ باندې کلیک وکړئ. وروسته بیا ملګرو دلته پر چینل باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر چینل باندې کلیک وکړئ لاندې پر اډوانسډ باندې کلیک وکړئ او وروسته به بیا تاسې دلته لاندې د دغه کم ځای باندې چې نشان ولاړ دی دغه نشان به لرې کړئ، پر لاندې باندې به نشان ولګوئ. کله چې تاسو لاندې باندې نشان ولګوئ ډو ناټ ډسپلی د نمبر، یعنې دغه کې تاسې د یوټوب سبسکرایبر بیا خلګو ته نه ښکاره کول کېږي. کله چې پر دې باندې نشان ولګوئ او لاندې پر سیو باندې به کلیک وکړئ نو انشاءالله ملګرو په دې طریقه باندې به ستاسې د یوټوب چینل سبسکرایبر پټ سي. ملګرو، که چیرې تاسو غواړئ چې نورې د یوټوب په هکله معلوماتي ویډیوګانې وګورئ نو زموږ په چینل کې انشاءالله تاسو ته ډېرې خوندورې ویډیوګانې او د یوټوب څخه د پیسو ګټلو په هکله د یوټوب چینل د جوړولو او د هغه په هکله نور معلومات زموږ په چینل کې پیدا کولی سئ. نو که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوې نو مهرباني وکړئ زموږ دا ویډیو د سره لایک او شیر یې کړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.